د غربت د وجې یا د عارضي تنګستۍ د وجې او یا د یو بچي د مرګ یا د کاروبار د خرابېدو یا ناګهانه په تا باندې د یو مرض راتللو او یا په داسې غټ مصیبت کې د اخته کېدو په وخت کې ته داسې الفاظ ادا کړې چې د خدای پاک نه صرف زما ډوم یم، دا ازمایښونه صرف په موږ راځي. موږ خو د لسو کالونو په دې ازمایښونو کې ګیر یو، موږ د شلو کالونو په دې ازمایښونو کې ګیر یو. دا ازمایښونو په موږ باندې باران را روان دی. دعاګانې کوو، دعاګانې مو نه قبلېږي. سوالونه کوو، سوالونه مو نه قبلېږي. خپلوان رانه نفرت کوي، رشته دار رانه نفرت کوي. څوک را سره ښه کولو ته تیار نه دي. د چا سره چې ښه وکړو هغه ښه راته بدېږي. په دې خبره باندې ته پریشانه یې. قسم په بالله داسې الفاظ چېرته هم ادا نه کړي، داسې الفاظ چېرته هم ادا نه کړي. وهب بن منبه یو لویه هستي تېره شوې ده. وهب بن منبه د په یو مجلس کې ناست دی، یو څو مزدورکاره سړي راغلی ده، ورته وایي چې حضرت وایي دا په موږ چې څنګه ازمایښونه دي، څنګه امتحانات دي، وایي آیا د نورو خلکو باندې داسې امتحانات تېر شوي راغلي دي؟ وهب بن منبه ورته په خندا شي، ورته وایي ای سادهګانو قسم په بالله که د مخکینو خلکو تکلیفونه او د هغې ازمایښونه راواخلئ هغه وګورئ نو والله هغه ستاسو د ازمایښونو په مقابله کې زموږ د ازمایښونو په مقابله کې داسې دي لکه د هور په مقابله کې د هور لوګي. بیا ذکر وکړو د بني اسرائیلو کې یو زنانه وه، د هغه زنانه اووه بچي، اووه هلکان بچي، او د دې ایمان او ازمایښت ته ګوره څنګه لوی ازمایښت. الله دې موږ داسې ازمایښتونه وساتي او که موږ داسې ازمایښتونه راغله ایمان هر څه به موږ ته پرېښي. موږ پیسو ته لټینګې نه وي، د دنیا ورکوټې غوندې حلالچ ده. اصلا د پیسو لپاره خلک څه نه کوي، ناجایزه کارونه کوي، ناجایزه کارونه. ګوره د دې ښځې اووه بچي وو، یو باچا په هغه زمانه کې ظالم باچا و، هغه به په هر مسلمان باندې د خنزیر غوښه خوړه. دا ښځې راوغوښتله سره د خپلو بچو، سره د خپلو بچو یې راوغوښتله. څه ورته وایي یو بچی یو لاولې مشر زوی ور راوغوښتو، راشه خنزیر غوښه ورته کېښودله، خوا خنزیر غوښه خوا. زوی د چا و؟ ایمان ورته مور ور زده کړی و، ایمان د ایمان درس مور ورکړی و. بچی وایي کوم ذات چې په ما باندې دا خنزیر حرام ګرځولی دی، زما د په هغه ذات قسم دی د دې نه به زه یو لقمه هم وانه باچا د قتل حکم وکړو، ښه دردناکه سزا ورکړي. پته نه راولګېده هلکې سزا ته بوتلو او سزا یې وله څنګه ورکوله، یو اندام ټکټ کوي، یو اندام حتی تر دې چې دی شهید کړ. بل زوی راوغوښتو، بل نه تپوس، بل ته یې خنزیر غوښه مخې ته کېښوده یې خوره. هغه بچی څه وایي، هغه هم دغه جواب ورکوي کوم ذات چې په ما دا حرام ګرځولی دی هغه ذات مې قسم د دې نه به زه یو لقمه هم وانه پخولی. باچا په غوسه شو، هغې هم بوتله وي دته د غوړو یو غټ یعنې ټپ وغیره داسې د غوړو ډک کړی او هغه ورته د تانبې دته د تانبې غټ ټپ د غوړو نه ډک کړي، په ډول یې کېنوي، یو سور یې کړي او دته کې ور واچوي. همدغسې وشو، هغې هم شهید کړ ورته هغه بچی. بل بچی یې راوغوښتو، د هغه بچی یې راوغوښتو نو هغه جرأتمندانه بچی و، غیرتي بچی و، غیرتي. ازمایښتونو ته ګورئ، موږ خپلو ازمایښتونو ته جاړو، اګر چې سخت ازمایښتونه دي زموږ د زمانې مطابق په موږ سخت دي، خو لیکن امتحان وي. د امتحان آسان شي هغه د امتحان نه وي، هغه بیا د خوشحالۍ خبره وي. امتحان ویل کېږي سخته، ازمایښت ویل کېږي. دې ته حوصله مو بیالئ، حوصله مو کوو بیا نه بس هر څه خرابېږي، ایمان ته هم نقصان رسي، دنیا ته هم نقصان رسي. دا یاد ساتئ. دغه بچی یې راولګېده او باچا ته وایي هی بزدله بدمزاجه، وایي قسم په بالله زما رب ستا نه ډېر زورور دی، ته هېڅ هم نشي کولی. باچا په خندا شو، وایي دته ګوره دې ما ته کنځل کوي، د دې په نیت باندې چې دته به زه اسانه سزا ورکړم، چې د قتل کړم ډایرکټ به ډایرکټ دا چارې نشي کېدی. وایي دته که سخته سنګینه سزا ورکړې دی بیا قتل کوي. راولګېده د هغه نه زمانه یې سر من ورته واړوله، د سر مې ورته سر من واړوله، دقسې د وجود د یو ځای نه سر من ورته اړوي الله، او بیا اخره کې شهید شو. حتی تر دې په مختلفو سزاګانو سره ټول بچي ورته شهیدان. یو بچی پاتې شو، اخرنی ورکوټې بچی دی، اخرنی ورکوټې بچی، او یو مور پاتې شوله. مور ته وله وایي د دې بچي سره دې مشوره وکړه که چېرته د خنزیر غوښه وخوړه دواړه معاف کوم، رخصت کوم. مور وایي خلک ټیم راکړه چې زه دې خپل بچي ته نصیحت وکړم. ای عظیمې مورې، هی عظیمې مورې. هغه مور لاړله، بچی یې سیټ کړ، بچي ته نصیحت کوي. وایي ازمایښتونه دې ته ویل کېږي، ښه بچي ته نصیحت کوي. نصیحت څنګه نصیحت کوي بچي؟ وایي په ټولو بچو مې دوه احساناتو او په دا باندې زما څلور احسانات. هر بچي ته ما 2 کاله پی ورکړی دی، 2 کاله مې پی ورکړی، خوراک مې ورکړی، د هغې تربیت مې کړی، دا لوی کړی دي. نو 2 احسانات مې شو، یو مې پاللی دی، یو مې پیټس کړي دي. دا 2 احسانات. نو بچي ته چې په کوم کال پیدا شو نو ستا د پیدایښت نه وروسته ستا پلار وفات شو، پلار دې وفات شو او ته کمزوری وې، ډېر زیات کمزوری وې. تا ته ما 4 کاله پیدا کړه، 4 کاله مې وپاللې، 4 کاله مې د ټولو نه لرې نه چې ما یې چې دی لږ طاقتور شي. بچي په تا باندې زما 4 احسانات. وایي چې زه درته د خپل احسانات نه بخښم بچي، که چېرته د دې غوښې نه یو لقمه هم وخوړله. مور ته یېرېدله ورکوټې بچی دی، هسې نه خطا شي. مور ته بچی وایي مورې ما ویل چې ولې دې را جدا کړم، په زړه کې مې وواسې نه چې مور مې په ما باندې زړه خوږ کړي او زما لپاره وویل چې نه وکړه خیر دی. نو بچی خو هم بچی دی، د حوصلې غر لاړه باچا ته وایي چې کوم کار دې زما د نور وروڼو سره وکړو، نو زه هم همدقسې د دې غوښې نه یو لقمې ته تیار نه یم، په ما خدای حرام کړي دي، زه نه خورم. باچا سم هور نمبر راوسولېد، ښه تا بچي ته دا وښودل، دغه بچی یې مرده شهید کړ. حتی تر دې چې مور ته ونه وایي چې ستا د خولې مطابق چې څومره انعام غواړي درته درکوم، همدا غوښه وخوره. مور یې وایي زما په دنیا کې اوس نور څوک پاتې شو. بچي وویل چې دې ټول واغېستل، لا نه اوس د دې نه پس به زه چاته زندګي کوم، چې څه دې خوښه یې کوه. مور یې مرده شهیده کړله. حتی تر دې چې دغه لوی ازمایښت او امتحان ته تېر شو.
وري مصیبت او د امتحان په وخت کې داسې کلم مظاهره وي چې ته د خدای نه خفای ته په خدای باندې اعتراض کې ته خدای پاک ته ګیله په داسې انداز کې کوې چې ګویا ته د خپل پیدایش ستومانوي د خدای پاک نه ګیله په دې انداز باندې کوې چې ته دا ظاهرول غواړې چې یا العیاذ بالله خدای په خپلو بندګانو کې توفیق کوي فرق کوي ته خدای ته دا ظاهرول غواړې یعنې دغه خدای دغه رب د خپلو بندګانو سره ظلم کوي نه کلم داسې ونه کلم داسې ونه ټول عمر به ستومانۍ کوي په آخرت او په دنیا